وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات وجوابات دا مبارك نشستنا دا الله په توفیق او داغه په رحم او کرم سره روانو، او دا په هغه سلسله کې زمونږ 97 نمبر نشست دی چې په دې کې به د هغه سوالاتو جوابات کوو بتوفیق الله، کم چې درونو او د خویندو د طرف نه موږ ته رارسېدلي دي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه دا دی، یوې خور 2 سواله کړي دي. اولنی سوال یې دا کړی دی چې زما یو خور ده او هغې د حمل د لاسه روجې پرېښودې وي، په خېټه باندې ماشوم و، د هغې د لاسه روجې پرېښودې وي او بیا پکې 2 کاله تیر شو او هغه روجې لا نیولې نه دي، او د اوسه پورې هغه عاجزه ده د دې نه چې روجې ونیسي، کمزوري ده، یعنې څه ضرورت دی یا څه عذر دی. نو اوس دې له څه کول پکار دي؟ الجواب وبالله التوفیق. کومه زنانه چې حامله یي، په خېټه باندې ماشوم یي، او دغه شان هغه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي، کله چې دا په ځان باندې ویریږي، یعنې دې ته نقصان یا بیماري یا په ماشوم باندې ویریږي، که زه روجې ونیسم نو هغه ته به نقصان ورسي، نو جایز دي د دې دپاره چې دا روجه ماته کړي یا روجې ونه نیسي، او په هغې باندې بیا صرف قضا راوړه دي د دې روجو. کمې روجې چې دا زنانه پرېږدي د خپل ځان دپاره یا د دې ماشوم دپاره، نو بیا پې وروسته قضا ده، د دې روجو قضا به وروسته راوړي. او د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې بیماري او روجې نشي نیوی، نو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. که په تاسو کې څوک بیماري یا په سفر باندې، نو د هغې په ځای دې بیا د دغه ورځو په ځای دې بیا وروسته روجې ونیسي، او دا شمار د روجو د دې وروسته پوره کړي. نو د دې زنانه مثال هم داسې دی لکه بیمار. نو که بیا چېرته د دې وس او طاقت و، نو د رمضان د راتلو نه مخکې دې قضا راوړي. د رمضان میاشت چې راځي د هغې نه مخکې به قضا راوړي، او نه دی جایز چې بغیر عذر دومره لیټ کړي چې هغه بل رمضان ته یې پرېږدي، هغه رمضان پورې، هغه 2 رمضان ته به یې نه پرېږدي. د دې را روان رمضان نه مخکې چې وس او طاقت یې، نو د روجې نیوه پکار دي. که چېرته د دې د عذر بیا مستمري، لکه نوی حمل ورته جوړ شي، یا ماشوم له پی ورکوي، یا څه بیماري پرې راشي، یا سفر پرې راشي، تر دې چې هغه بل رمضان راغی، نو بیا پکې څه حرج نشتی، هم دقه قضا پې صرف پاتې ده، ځکه چې دا بیا معذوره ده. او دا کومه خور چې تپوس کوي، دې موږ ته عذر بیان نه کړو چې عذر یې څه دی، یعنې دې زنانه ته څه عذر دی چې د 2 کال رمضان راغی او هغې له روجې نه دي نیولي. که چېرته دا عذر دي سي، دا به ته موږ د خپل طرف نه بیان کړو. که چېرته دا عذر دي سي چې دا وختي توري، وختي تور عذر څه ته وایي، لکه مثال کې حمل ورته یا ماشوم له پی ورکوي، یا بیماري، وختي تور بیماري چې د هغې علاج کېږي، خو ډاکټران ورته وایي چې روجې ته مه نیسه. که دغه عذر وي، نو بیا په دې باندې صرف روجې نیوی دي، چې دا عذر کله ختم شو نو قضا به راوړي. کومې ورځې چې پرېښودې دي، کومې میاشتې چې دې پاتې شوي دي، هغه ټولې روجې به نیسي. او که چېرته د عجزي دي سي، د عذر دي سي، د بیماري دي سي چې دا همیشه او امید د ښه کېدو نه وي، یا ډاکټري اصولو مطابق د دې بیمارۍ علاج نه کېږي،
او همیشه دپاره دې زنانه ته دا عذر وي، نو بیا پې قضا نشتي، بیا پې دا دي چې د هرې ورځې په بدله کې به څه کوي؟ یو غریب له به خوراک ورکوي. وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. الله وایي چې چاته روجې نیوه ګران دي، یعنې داسې عذر دی چې هغه همیشه دی، نو بیا به دوی مسکین له د یو ورځې په بدله کې به یو مسکین مړی. همیشه عذر لکه داسې بیماري چې همیشه وي، یا یو سړی بوډاوالي ته ورسي، داسې بوډاوالي ته ورسي چې د هغه طاقت نه وي د روجې د نیوو، نو بیا د هغوی دپاره دغه مسله ده. والله اعلم.